بسم الله الرحمن الرحیم. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان ویاړ څیړنیز او فرهنګي بنسټ د ښوونیزو کورسونو په لړ کې د پښتو ژبې او ادبیاتو په برخه کې زه عزیز الله فرزین ستاسې هرکلی کوم. تمه ده چې جوړ او روغ ویاست. د پښتو ژبې د دغه کورس اړوند به موږ د پښتو ژبې له الفبا یا ابیڅو څخه پیل وکړو. دا چې د الفبا مخکینی شکل، اوسنی شکل او فونټیک بڼې کومې دي په دې باندې بحث وکړو. تر دې وروسته د پښتو ژبې او ادبیاتو پر تاریخي سیر باندې رڼا واچوو او دا چې د ژبو د ویشنو لارې کومې دي، ژب کورنۍ کومې دي او د پښتو ژبه د کومې ژب کورنۍ اړوند راځي په دې باندې بحث وکړو. تر دې وروسته به د پښتو ژبې پر ادب او ادبیات باندې بحث وکړو او د پښتو ژبې املا، انشاء او پر نورو اړوندو موضوعګانو به خپل کورسونو ته ادامه ورکوو. ستاسو له ملتیا څخه موږ منندوی یو او هیله لرو تر پایه زموږ سره واوسئ او له دغه ښوونیزو کورسونو څخه یو څه ترلاسه کړئ. د پښتو ژبې او ادب د هرې موضوع مأخذونه او خام مواد به د افغان ویاړ بنسټ د ویب سایټ او ټولنیزو رسنیو لخوا شریک کیږي. تاسو هم خپل نظریات زموږ سره شریک کړئ او زموږ ملتیا وکړئ. مننه.